ارغوان په ګلغونډۍ کې نخرې کاندي، هر سړی د ښایست په تماشه دی، هر سړی د ښایست په تماشه دی. پروان کې ګلغونډۍ هغه سیمه چې د ارغوان بخملي ګلونو ښکلا وربخلې. دلته یې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د ستاینې په پار مشاعره ترسره شوه چې پکې د یاد ولایت د مسؤلینو ترڅنګ د بیلابیلو ولایتونو څخه شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړی و. د ګلغونډۍ سیمه ډیره پخوا د پښتو د یو نوموتی شاعر بهائی جان هغه لخوا هغه چې کله دغه ځای ته راغی دلته چې دا ګلان ولیدل نو دغه ځای ته یې د ګلغونډۍ نوم ورکړ. الحمدلله زموږ ولایت د فرهنګیانو، ادیبانو، شاعرانو، لیکوالانو، علماو، مصنفینو وطن دی. د پروان مسئولینو د یاد غونډې په هکله وویل قبل از اسلام هم تو جشنواره ها گرفته می شدند. موسی علیه السلام از این جشنواره استفاده درستی را کرد که امو رسالت الهی را برای مردم رساند، مبارزه حق باطل را در میان مردم به میان آورد که جادو در مقابل معجزه شکست خورد. د شاعرانو د بیتونو کرښې د ارغوانو د ګلونو په صفتونو پوښل شوې وې. ګلغونډۍ د ارغوانو جامې کړي، ګلغونډۍ لیکه وربل د ارغوان دی، ځانګړنه خدای ورکړې دغو دوو ته، پروان هم دی او کابل د ارغوان دی. وطن بدان که پیوسته در کنار توام، قسم که از دل و از جان در کنار توام. دنگ قامت او سپین څادر د امن د نظر مشه، مل در تدود او سپیرنۍ په څو سوار شم. دا د پسرلیو ارغوان وطن، دا ښایسته پروان افغانستان وطن، دا ښایسته پروان افغانستان وطن. دا امن په فضا کې د لمانځمه ارغوانه، په سیوري د حریات کې به درځمه ارغوانه، درځمه ارغوانه. ودانای وطن تو مرا مادری، ودانای وطن تو مرا یاوری. د مشاعرې ترڅنګ ورزشي نمایشات او د یاد ولایت د ځینو ریاستونو له لوري د لاسي توکو او لاسته راوړنو نندارتون ترسره شو. ارغوانګل ملي جشنواره شاوخوا 11 لسیزه وړاندې د پروان ولایت د عامو خلکو د غوښتنو سره سم د اطلاعات او کلتور وزارت کې په رسمي توګه ثبت شوه چې نن یې په ترتیب سره 11مه ملي جشنواره هم ترسره شوه. حمدالله دانش، باختر اطلاعاتي اژانس، پروان ګلغونډۍ.